په خیر رالی یار د ټولو نه پیدا یا سړی د ویډیو ته پسې خندا نه ورکړي ستاسو د خندا دپاره ده نو پلیز دا سیریسلی مه اخلئ او د ویډیو په اخر کې مې دغه کسانو نومونه منشن کړي دي کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړی دی په ویډیو باندې ښه کمنټس کړي دي نو بغیر وخت ضایع کېدو راځئ چې اوس خپل ټاپک طرف ته ښه یار په دې پاړ کې تاسو د خانخېلي ته وګورئ د ښه صفا پته لګي دا په چمن کې ولاړه ده خو چې څنګه د کیمرې انګل بدل شي نو بیا خو په خپل کور کې ولاړه وي لکه هغه چمن څه شو د دې جنه یار او خانخېله بهرام خان ته وایي چې ستا د راتلو نه مخکې ما هغوی بې عزته کړل نو یا خانخېلې تا خو اوس بهرام خان ته ویل چې هغوی اړو کور ته راغلي نه دي چې راشي زه به یې پوه کړم او اوس وایي چې ستا د راتلو نه مخکې ما هغوی بې عزته کړل دا څه دي یار او یا تاسو په دې پټ کې د بهرام خان زامنو ته وګورئ یو په دې اوبو کې را پرېوځي دویم هم په هماغه اوبو کې را پرېوځي او درېیم چې را پرېوځي نو هغه مخکیني دوه چې کوم په دې اوبو کې را پرېوتي هغه د دې ځای نه غایب شي واه یار او یار کله چې د شهید خان رور شهید خان ته راورسېږي چې د خانخېلې زامنو زموږ په پټي باندې قبضه وکړو نو په هغه ټایم کې د پلار شهید خان رور او خور ټول په یو کور کې موجود وي خو چې څنګه دې پټي ته ورسېږي نو شهید خان د پټي په یو ګوټ را رواني رور یې په بل ګوټ باندې را رواني پلار یې په بل ګوټ باندې راغوښي نو زه دا حیران یم چې دې د کور نه پټي ته څومره لارې راغلي دي خو یې لکه چې کومه لنډه لار وي په هغې باندې راشئ ټول که نه او د مزې خبره خو دا ده چې تاسو د شهید خان ته وګورئ نو یې لکه ته چې د پټي په منځ کې پاپی کېږي خو په هغه پوله به راغلی وې که نه ټول پټي دې ولړل او یار په دې پاړ کې تاسو د ټولو نه پیله د ډي آی جي خبرې واورئ چې دا څه وایي هغه ظالمانو زما ورور ووژلو زما ورندیار یې وویشتل زما واړه ورېرونه یې وویشتل زما د زړه ټوکړه زما لور لکه د ټپوسې په پنجه کې یوړه او چې کله انسپکټر په هغه ټایم کې یې څه ویل چا وویشته دی چا وویشتو تا ته وایم که نه تاسو چې په جرم کې د قانون مدد نه کوئ نو موږ به مجرم څنګه نیسو نو د زړګي سره کله چې ته انسپکټر معمولي غونډه کې مړي باندې د ثبوت غوښتلو اوس خو ډي آی جي او په خپله چشمدید ګواه او ورور یې درله وژلی دی او بیا هم ته په هغې باندې حمله نشي کولی واه یار یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں او یار په دې پاټ کې خانخېله خپل نوسۍ ته په خپل کور کې ووایي چې زما د زړه کوکل خوړلی دی اول به زه زیارت کوم خو چې څنګه دا منصوري له ور ورسېږي نو منصوري ورته ډایرکټ وایي چې زما زیارت لبدے زما زیارت لبدې زما زیارت لبدې چرته د کور سړي را لېږلي نو یا لکه منصوریا تا ته څنګه پته ولګېده زما زیارت ته راغلې ده او که زما مرګ ته راغلې ده او بیا د دې نه بعد ډایرکټ دا ووایي چې نو بیا به زمور د وړني په سیزنۍ کې نه د ډولټي په رسۍ کې تړلې نو زړګي ستا مور خو ستا د پیدایش سره مړه شوې وه نو ته خو مور اړو تړلی نه یې نو بیا څنګه لګې ته یار او بیا چې د خانخېلې نوسۍ یعنې سرتېزی راشي نو هغه د خپل ګاډی د دې بوټي سره خوا کې ودروي خو چې څنګه د کیمرې انګل بدل شي نو بیا خو د دې ګاډي سره د هغه بوټي اډو پته نه لګېږي او یار په دې پاټ کې تاسو د سرتېزي دې کسانو ته وګورئ دوی د دې ونې سوري ته ولاړ دي خو چې څنګه د کیمرې انګل بدل شي نو بیا خو دوی نور ته ولاړ وي او په دې پاټ کې د زیړ شرټ والا سره خو د اوبو اډو پته نه لګېږي خو چې څنګه منصوري د زیړ شرټ والا ته دلته ورکړي نو بیا د اوبو ته څنګه پرېوځي او کله چې منصوري او سرتېزی یو بل ووهي تاسو د دې مخونو ته وګورئ یو هم پکې نه دی خوږه خو چې څنګه دوی هسپتال ته ورسېږي نو دوی په مخ باندې زخمونه د کوم ځای نه راغلل او بله دا چې دا لا کم یو هسپتال دی چې په زخم باندې د پټۍ لګېدو نه پیل یې ورته ټریپونه شروع کړي دي او یار په دې پاټ کې تاسو وګورئ د منصوري د نیاز سره دوه نرسانې یو نرس روان دی هغه نرس هم سپینه وراله چولی دی خو چې کله دا سرتېزي د نیاز سره خوا کې تېرېږي نو بیا خو د نرسانو اړو پته ونه لګېږي یار چې په کومه لاړې او د مزې خبره خو پکې دا چې دا د منصوري نیا ده او دا د سرتېزي نیا ده تاسو د منصوري د نیا ته وګورئ دا خو اوس هم سمه پېغله ده نو یه لکه سپین رنګ منګ به م ورپسې مګلی وې که نه یار په دې پاټ کې د منصوري چې د خانخېلې د زوی ته لته ورکوي نو تاسو د برجۍ ته وګورئ دوی په برنډې سره خوا کې ولاړ دي خو چې څنګه د کیمرې انګل بدل شي نو بیا خو دوی په چمن کې ولاړ دي هغه صحیح ده دغه بلته ورکړی دي ته به رارسولې خو دې خوا کې بوټو ته ورسره وګوره په دې څنګه راواوړېدل که نه د خانخېلې زوی ورته وویل چې بچې لږ صبر وکړه ښه چې زه د دې بوټو نه واوړم بیا مې وله او بیا چې دا د خانخېلې زوی ولید د منصوري د خپل پلار او د نیکه یادونه راځي نو یې لکه منصوریا ستا پلار او نیکه چې مړه کېدل نو هغه ټایم کې خو ته لا پیدا هم نه وې نو بیا د هغې یادونه تا له څنګه راځي او یار اوس چې کومو کسانو زموږ چینل سبسکرایب کړی دی په ویډیو باندې ښه کمنټس کړي دي په هغې کې یو سید وهاب دی سخاوت ګل دی وسیم خان دی او لایف موبایل ولدي نو کم کسان چې رانه پاتې شو بخښنه غواړم په دې ویډیو باندې ښه کمنټس وکړئ او د بلې ویډیو پر ځان ډېر ډېر خیال وساتئ د لوی الله په امان ورکه لکه ډول ډنګ